السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې تر دې دمه روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن اوسېږي. تېر لوستونه مو هم په پوره غور او دقت سره زده کړي وي او د نن ورځ د لوست لپاره مو هم په خپلو کورونو کې چمتووالی نیولی وي. د نن ورځې لپاره مو کتابچه او قلم له ځانه سره ولرئ، آماده واوسېږئ. ګرانو زده کوونکو، راځو په تېر لوست باندې په لنډو ټکو کې یو نظر اچوو تر څو تاسو ته تېر لوست بیا تکرار شي او ستاسو ښه زده شي. ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو په تېر لوست کې ولوستل چې په کرسټلونو کې د ذرو کلک نښې لیدل او ومو ویل چې په کرسټلي جوړښت کې د جامدو جسمونو یو جسم چې جامد وي، کرسټل ولري، د هغې په د کرسټلي واحده حجره کې ذرې څنګه کلکې نښې لیدلی شي. موږ تاسو ولوستل چې ارګون کرسټل کې چېرته په نظر کې ونیول شي، د هغې کرسټل داسې جوړښت لري چې هم پر رأسونو کې یو اتوم د ارګون شتون لري او هم په منځ د هرې سطحې کې، چې دې ډول واحدې حجرې ته موږ تاسې پیس سنټریټ کیوبیک یا منځ سطحي معکبي حجره ویلې وه. او ومو ویل چې د دوی که چیرته په نظر کې ونیسو نو په هر راس کې یو اتوم شتون لري چې د راس یو اتوم په اتو معکبي حجرو پورې اړه لري. نو د اتو راسونو څخه چې یو اتوم پکې شتون لري، یوازې یو اتوم یې په دغه یوه واحده حجره پورې اړه لري. او په هره سطحه کې چې یو اتوم شتون لري نو د سطحې یو اتوم په دوه حجرو پورې اړه لري، د دوه حجرو مشترک وي، چې شپږ سطحې دي په معکب کې، نو شپږ ضرب یو پر دوه مساوي په درې اتومه. او د هر راس د اتومونو څخه چې په اتو حجرو پورې اړه لري، یوازې یو اتوم په دې حجره پورې اړه درلوده چې هغه هم یو درې څلور اتومونه وو. نو بیا موږ تاسو وویل چې د معکبي د دغه معکب څومره برخه د ذرو په واسطه یا د اتومونو په واسطه نیول شوې ده. نو د دې لپاره موږ تاسو د کروي جسم د حجم د معلومولو فرمول ولوست چې وي مساوي کیږي 4 پر 3 پای آر مکعب و. او موږ تاسو ویل چې په یوه واحده حجره د ارګون کې 4 کروي جسمونه یا اتومونه شتون لري، چې دغه فرمول مو په 4 کې ضرب کړو نو وي مساوي کیږي 14 تقسیم پر 3 پای آر مکعب سره. بیا موږ تاسو ګران زده کوونکو، تاسو ته مې د کورنۍ دندې په توګه درکړه چې که چیرته تاسو د معکب په وسط کې وګورئ نو یو مکمل کروي جسم شتون لري چې د هغه یوه شعاع هم آر او دوهمه شعاع یې هم آر بلل کیږي، نو 2 آره. او په همدې ډول د رأسونو د اتومونو چې هغه هم کروي جوړښت لري، شعاع یې آر، نو 2 په رأسونو کې وو چې 4 آر شو. او له هغې څخه وروسته مې تاسو ته کورنۍ دنده درکړه چې تاسو د همدغه فورمولونو په مرسته باندې په کور کې پیدا کړئ چې کله په یو د ارګون په کرسټل کې په معکبي حجره کې 4 کروي جسمونه یا 4 اتومونه شتون ولري، نو هغې به یې څومره برخه نیولې وي. تاسو حل کړو، کورنۍ دنده مو اجرا کړه. آفرین، ډېر ښه لایقه زده کوونکي یاستئ. 2% حجم د معکبي حجرې د ارګون اتومونو نیولی و. آفرین، ډېر ښه. 4% حجم د دغه معکب د ارګون اتومونو نیولی و او پاتې برخه یې خالي فضا اشغال کړې وه. ګرانو زده کوونکو، له هغې څخه وروسته موږ او تاسو سودیم کلورایډ کرسټل ولوستو. سودیم کلورایډ کرسټل ته مو په تېر درس کې اشاره کړې وه چې هغه هم معکبي جوړښت لري، چې د سودیم اتومونه یې په منځ د هرې زولې باندې واقع دي، چې په 3 معکبي حجرو پورې اړه لري. او په یو معکب کې 12 زولې شتون لري، نو 12 اتومونه چې په 3 تقسیم کو 4 اتومونه یې په دغه یوه واحده حجره پورې اړه لري. او
همدارنګه د کلورین اتومونه په منځ د هرې سطحې کې شتون لري چې هغه 6 سطحې دي او په 2 حجرو پورې اړه لري. 6 ضرب 1 پر 2 مساوي په 3 اتومه او په راسونو کې دي چې د راسونو د اتومونو له جملې څخه یوازې یو اتوم په دې حجره پورې اړه لري چې هغه 1 او 3 بیا هم 4 کېږي. نو 4 د کلورین اتومونه او 4 د سودیم اتومونه په یو ماکبي حجره کې شتون لري او نو موږ ویلی شو چې هر سودیم د یو کلورین په واسطه د هر سودیم په مقابل کې یو کلورین واقع ده او شتون لري. ګرانو زده کوونکو دا و زموږ ستاسو تیر لوست او د زنج یا پټکري جوړښت د مرکب هغه کریستلي جوړښت چې دوه ډوله و، یو یې 12 ضلعي او بل یې هم کریستلي جوړښت تاسو ته درکړل شوي وو. ښه ګرانو زده کوونکو په دې هیله یم چې تیر لوست مو بیا هم په صحیح ډول زده شوی وي او تکرار درته شوی وي. نو راځو د نن ورځې په لوست باندې پیل کوو او ستاسو څخه هیله لرم چې د نن ورځې لوست ته هم په پوره غور او دقت سره متوجه اوسیږئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د نن ورځې لوست مو بیا هم د 10م ټولګي د کیمیا مضمون د 6م څپرکي موضوع ده د جامداتو ډولونه. ګرانو زده کوونکو زموږ موخې په دې لوست کې دا دي تر څو تاسو ګران زده کوونکي د دې لوست تر پایه پورې وکولی شئ چې د جامداتو ډولونه وپېژنئ او همدارنګه په ورځني ژوند کې د جامداتو د دغه ډولونو څخه ګټه واخیستلی شئ. د لوست پاڼه 140مه پاڼه ده او لوست مو 940م لوست ده. ګرانو زده کوونکو دا چې موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې د جامداتو تعریف ولوست او ومو ویل چې جسمونه یا د مادې جامد حالت هغه حالت دی چې ټاکلی شکل، ټاکلی حجم ولري او په همدې توګه ګرانو زده کوونکو د هغوی ذرې یو بل ته ډېرې نږدې وي، د ذرو ترمنځ یې د جذب قوه زیاته او د فاصله یې کمه وي. نو ګرانو زده کوونکو د جامداتو خواص تر یو حده پورې د هغوی په هندسي جوړښت پورې اړه لري او د هغوی د کیښودل شوو ذرو یا د اتومونو، مالیکولونو او آیونونو تر خواصو پورې اړه لري او په همدې ډول موږ تاسو ویلی شو چې د هغوی ترمنځ په قوو پورې هم اړه لري چې د دغه ذرات چې په یو کریستلي جوړښت کې شتون لري ترمنځ یې کومې قوې د مالیکولونو ترمنځ یې کومې قوې موجودې دي او همدارنګه د مالیکول په داخل کې د اتومونو ترمنځ یې کومې اړیکې شتون لري. نو په دې اساس باندې د دغه خواص ته په کتو سره موږ تاسو ویلی شو چې جامدات په کریستلي جامدات په 4 ډولونو ویشل شوي دي چې لومړی ډول یې د کریستلي جامدات لومړی ډول ګرانو زده کوونکو ایوني جامدات دي. ایوني جامدات. ښه ګرانو زده کوونکو څرنګه چې له نوم څخه یې معلومیږي ایوني جامدات هغه جامدات دي چې جوړونکي ذرې یې ایونونه وي، هم مثبت ایونونه او هم منفي ایونونه. ګرانو زده کوونکو د ایوني جامداتو په شبکه کې مثبت ایونونه هم شتون لري، منفي ایونونه هم شتون لري او د دوی ترمنځ الکتروستاتیکي جاذبې قوه شتون لري چې منفي او مثبت دواړه چارجونه یو بل جذبوي، یعنې همدې ته الکتروستاتیکي جاذبه ویل کیږي. نو په ایوني جامداتو کې کومه اړیکه شتون لري؟ د اتومونو ترمنځ یې ایوني اړیکه موجوده وي. ایوني اړیکه هم پکې د ایونونو ترمنځ شتون لري چې ایوني اړیکه یوه ډیره قوي اړیکه ده او د دوی د مالیکولونو ترمنځ یې قواوې قوي دي. د دې ډول شبکو بې ترتیبه کول هم ممکن نه وي چې موږ تاسو وکولی شو دا ډول شبکې بې ترتیبه کړو. او ګرانو زده کوونکو له دې جملې څخه موږ تاسو ویلی شو چې دا ډول جامدات موږ تاسو بې ترتیبه کولی نه شو ځکه چې مثبت او منفي ایونونه پکې شتون لري مګر دوی ماتېدونکي دي. که چیرې قوه یا ورباندې وارده کړو نو دوی ماتیږي او د دوی یو ښه مثال هم د سودیم کلوراید جامد کریستل دی چې د ایوني جامداتو له جملې څخه بلل کیږي. ګرانو زده کوونکو که چیرته موږ تاسو ښه ځیر واوسیږو نو د سودیم کلوراید په کریستل کې هم مثبت ایونونه شتون لري او هم منفي ایونونه چې مثبت او منفي یو د بل په خوا کې واقع وي. ګرانو زده کوونکو تاسو ښه ورته ځیر واوسیږئ کله چې
یو مثبت واقع وي په خوا کې منفي وي، ځکه چې هم نوع یا یو شان چارجونه یو بل دفع کوي او مخالف النوع یا مخالف العلامه چارجونه یو بل جذبوي. نو د یو منفي په څنګ کې یو مثبت چارج او د یو مثبت چارج په څنګ کې یا د یو مثبت ایون په څنګ کې یو منفي ایون شتون لري. ګرانو زده کوونکو، تاسو که چیرته وګورئ د دوی ترتیب ډیر منظم شکل لري، ډیر منظم ډول ترتیب شوي وي او د دوی بې ترتیبه کول مشکل کار ده، مګر د دوی ماتېدل یو آسانه عملیه ده. ګرانو زده کوونکو، که چیرته موږ تاسو اوس په دغه ایوني جامد جسم باندې قوه وارده کړو، له دې خوا نه هم قوه ورباندې وارده کړو یا اف یا فورس، او له دې خوا نه هم قوه ورباندې وارده کړو یا اف یا فورس. نو په پایله کې ګرانو زده کوونکو دا ایوني جامد داسې شکل ځان ته اختیاروي چې منفي او مثبت چارجونه چې کله موږ تاسو له دواړو لورو قوه ورباندې وارده کړه، نو دا منفي چارج دې منفي چارج ته نږدې کېږي او دا مثبت چارج دې مثبت چارج ته، دا منفي دې منفي ته، په پایله کې د ماتېدو سبب ګرځي. ګرانو زده کوونکو، تاسو ښه ځیر واوسئ، منفي ایون یې او هم دارنګه مثبت ایون یې په همدې ډول منفي ایون او مثبت ایون. نو د دې په خوا کې منفي ایون، مثبت ایون، منفي ایون او دا هم مثبت ایون، منفي ایون. ګرانو زده کوونکو، څرنګه چې موږ تاسو قوه ورباندې وارده کړې وه، نو په پایله کې دا برخه مخکې تللې وه او دا وروسته پاتې وه. نو دلته هم منفي ایون، مثبت ایون یې مخکینۍ برخه کې پاتې ده، منفي ایون، دلته هم مثبت ایون، منفي ایون او بیا هم مثبت ایون. اوس ګورو ګرانو زده کوونکو چې په دې برخه کې منفي او منفي یو بل ته نږدې شوي، یو بل دفعه کې مثبت او مثبت یو بل ته نږدې شوي، یو بل دفعه کې منفي او منفي، مثبت او مثبت. نو په پایله کې دغه کرسټل د ماتېدو سبب ګرځي. همدارنګه ګرانو زده کوونکو، ایوني جامدات په جامد ډول نه بلکې په ویلې شوي حالت یعنې په مایع ډول او همدارنګه د محلول په ډول د برېښنا جریان تیروي، ځکه چې مثبت او منفي چارجونه پکې شتون لري. او د ایوني جامداتو د تودوخې درجه د ویلې کېدو او د ایشېدو د تودوخې درجې لوړه وي. د سودیم کلوراید په 800 درجې سانتیګریډ تودوخه کې ویلې کېږي. نو 800 درجې سانتیګریډ تودوخه یوه لوړه تودوخه ده. راځو دوهم ډول ته ګرانو زده کوونکو، چې دوهم ډول هم مالیکولي جامدات دي. د مالیکولي جامدات ګرانو زده کوونکو، بیا هم له نوم څخه یې څرګندېږي چې مالیکولي جامدات هغه جامدات دي چې جوړونکي ذرې یې مالیکولونه وي او د دوی په هر مالیکول کې د اتمونو ترمنځ کویلانسي اړیکې یا اشتراکي اړیکې شتون لري. ګرانو زده کوونکو، بیا د دوی د مالیکولونو ترمنځ د وانډروالز قوې شتون لري چې د وانډروالز د قواو له جملې څخه یا هم ډایپول یعنې دوه قطبي قوه عمل کوي او یا هم د لندون قوې عمل کوي. ګرانو زده کوونکو، تاسو ښه ځیر واوسئ، د مالیکولي جامداتو یو ساختمان زه تاسو ته لیکم. موږ تاسو ووایو چې کله دوه قطبي قوه عمل کړی وي، نو د یو مالیکول دا یو مالیکول ده او دا هم دوهم مالیکول، د یو مالیکول مثبت قطب د بل مالیکول منفي قطب ته ځان نږدې کړی وي. یا په دې ډول او یا هم په دې ډول ګرانو زده کوونکو چې مالیکولي جامدات دا هم یو بیلګه د مالیکولي جامداتو کیدای شي چې د یو مالیکول مثبت قطب د بل مالیکول منفي قطب ته ځان نږدې کړی وي. مالیکولي جامدات ګرانو زده کوونکو همدا چې موږ تاسو ووایي جوړونکي ذرې مالیکولونه دي او دوی د مالیکول په داخل کې د اتمونو ترمنځ یې کویلانسي اړیکې شتون لري او د مالیکولونو ترمنځ یې ډایپول یا دوه قطبي قوه او یا د لندون قوې عمل کوي. راځو ګرانو زده کوونکو، دریم ډول د جامداتو ته چې دریم ډول د جامداتو هم کویلانسي جامدات دي.
کوولانسي جامدات. دا جامدات د جوړونکي ذرې اتومونه دي. د اتومي جامداتو په نوم هم یادیږي او د دوی په جوړونکي ذرې اتومونه دي. د اتومي جامداتو په نوم هم یادیږي او د اتومونو ترمنځ یې کوولانسي اړیکه یا اشتراکي اړیکه شتون لري. ګرانو زده کوونکو، ښه مثالونه یې موږ تاسو ته چې څرګندیږي سلیکان کارباید دی. سلیکان کارباید چې یو سلیکان له 4 کاربونه سره یا یو کاربن له 4 سلیکانو سره پکې اړیکه لري. د سلیکان هر اتوم د 4 وجهي په ترتیب کې د کاربنونو سره اړیکه لري. په همدې توګه ګرانو زده کوونکو د الماس جوړښت هم په همدې ډول دی چې یو کاربن یې له 4 نورو کاربنونو سره اړیکه لري. دا کاربن که چیرته په نظر کې ونیول شي له یو کاربن 2 کاربن 3 کاربن 4 کاربنو سره اړیکه لري. که هر یو کاربن په نظر کې ونیسو له 4 نورو کاربنونو سره اړیکه لري. او یا هم د ګرافیت جوړښت چې دا هم د کوولانسي جامداتو له ډولونو څخه بلل کیږي چې یو کاربن یې بیا هم له یو کاربن 2 کاربن 3 کاربنه او له 4 کاربنونو سره اړیکه لري. نو دا هم د کوولانسي جامداتو ډولونه بلل کیږي. خو دا چې په کوولانسي جامداتو کې چارجونه یا مثبت او منفي شتون نه لري، نو دوی د برېښنا تیرولو قابلیت هم نه لري. راځو ګرانو زده کوونکو 4م ډول د جامدات ته چې 4م ډول یې فلزي جامدات دي. فلزي جامدات ګرانو زده کوونکو له نوم څخه یې څرګندیږي چې دا له فلزونو څخه جوړ شوي جامدات دي چې د فلزي جامداتو په نوم یادیږي. فلزي جامدات ګرانو زده کوونکو لکه که چیرته موږ تاسو ځیر واوسیږو د سودیم د فلز خپله یو فلزي جامد ده چې فلزي جامداتو جوړونکي ذرې د فلز مثبت ایونونه دي. د فلز مثبت ایونونه لکه د سودیم مثبت ایون. ځکه په فلزاتو کې دا یو ځانګړتیا شتون لري چې فلز د خپل وروستي مدار الکترون له لاسه ورکوي او په مثبت ایون بدلیږي او په پایله کې د فلز هغه د لاسه ورکړل شوی الکترون په ټوله فلزي شبکه کې ګرځي راګرځي او حرکت کوي چې همدغه د فلز د مثبت ایونونو او همدارنګه د همغه آزادو الکترونونو ترمنځ یوه اړیکه جوړیږي، هغې ته فلزي اړیکه ویل کیږي او تاسو په تېرو لوستونو کې لوستې ده. نو په دې ډول فلزي کرستلي شبکه کې د فلز مثبت ایونونه او د هغوی آزاد الکترونونه برخه اخلي. د فلزي ایونونو په بخښنې سره د فلزي جامداتو د ویلې کېدو او جوش نقطې یو له بل سره توپیر لري. که چیرته موږ تاسو ګران زده کوونکو وګورو د سودیم د فلزي جامد د ایشېدو ټکی 9 درجې سانتیګراد دی. 9 درجې سانتیګراد. خو د ولفرام د فلزي جامد د ایشېدو ټکی 3415 درجې سانتیګراد دی. 3415 درجې سانتیګراد کې ولفرام په جوش راځي. نو د دوی د ایشېدو نقطې یو له بل سره لوی توپیر لري. ګرانو زده کوونکو، تاسو به په دې لوست کې ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې تاسو به د ایوني جامداتو یو جوړښت ولیکئ او همدارنګه د ایوني جامداتو هغه جوړونکي ذرې نوم به هم ورسره ولیکئ. په همدې ډول د مالیکولي جامداتو شکل او جوړښت به ولیکئ او جوړونکي ذرې یې او همدارنګه د کوولانسي جامداتو او د فلزي جامداتو جوړښتونه او جوړونکي ذرې به یې په خپلو کتابچو کې ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ لوست په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي لوست پورې تاسو پر لوی او بښونکي رب سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.